د ژوند لار. یارنی در وغواړه روضې ته زما جانانه مدني اور د فراق سوی یم په زړه زخمي زخمي اور د فراق سوی یم په زړه زخمي زخمي یارنی در وغواړه روضې ته زما جانانه مدني فراق سویم یم فزړه زخمي زخمي و د فراق سویم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې پرته له اجازې څخه د چا کور ته ورننوځې. په دې اړه الله رب العزت په سورة نور کې 28 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلكم خیر لکم لعلکم تذکرون. الله رب العزت فرمایی ای مؤمنانو، له خپلو کورونو څخه پرته نورو کورونو ته تر هغې پورې مه ننوځئ تر څو چې اجازه ترلاسه نه کړئ، او پر کورنۍ باندې سلام واچوئ. دا کړنلاره ستاسې لپاره ډیره ښه ده. ښایي چې تاسې به دې ته پاملرنه وکړئ او پند واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د وضاحت په برخه کې چې د اجازې اخیستلو څخه د نظر پریوتل مراد دی وفرمایل: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. اجازه خو یوازې د سترګو د نظر له امله اړینه ده چې د کور په زنانو دې نظر پرې نه وځي. خو نن سبا سره له دې چې لوړې لوړې بنګلې جوړې شوي دي، کورونه ته کړکۍ او دروازې جوړې شوي دي، غټې غټې شیشې لګول شوي دي، بیا هم خلک د یو بل کورونو ته د لیدو هڅه کوي او د یو بل کورونو ته لیدل ورته وړه خبره ښکاري. داسې هم کیږي چې د لوړ پوړه کور خاوند د کور آخري منزل ته پورته کیږي او یا هم له کړکۍ څخه سر اوباسي او له خپل کور څخه ټیټ کور ته ګوري، چې دا هم په اصل کې خیانت دی، د ګاونډیو بې حرمتي ده او د حرامو کارونو لپاره لار جوړونه ده. دا کار نه یوازې چې حرام کار دی، بلکې له دې کاره ډیر شر او فساد ولاړیږي. د دې جرم د قباحت لپاره د شریعت دغه دلیل بسنه کوي که څوک پرته له اجازې نه د چا کور ته وګوري او هغه یې سترګه وباسي، نو په دې سړي باندې دیت نشته او نه پرې قصاص شته. دا ډیره سخته خبره ده. تاسو وګورئ، د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تهدیداً: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې د بل کور ته پرته له اجازې وګوري، د هغه حق دی چې د هغه سترګه وباسي.
همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، رسول الله فرمایي ففقعوا عینه فلا دیة ولا قصاص. که چا د چا کور ته بغیر د هغه د اجازې نه وکتل، نو که د کور خاوند د ده سترګه وباسي، نه پرې دیت شته او نه پرې قصاص شته. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. هغه ځوانان یا هغه مشران چې د دیوالونو د درزونو یا د دروازې د درزونو نه پردیو کورونو ته ګوري تر څو د دوی فاسد نظر په هغو پاکو خویندو باندې پریوزي، الله رب العزت به د آخرت په ورځ د دوی په سترګو کې قیر څڅوي او سترګې به یې ورته راوباسي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه له دریم پرته د دوو کسانو پټې خبرې کول. د مجلسي آفتونو څخه دا ډیر ستر آفت دی چې د یو چا خبرو ته په پټه غوږ ونیسي، یا په مجلس کې 3 کسان ناست وي او له دریم پرته 2 کسان په خپلو کې خولې سره نږدې کړي او داسې خبرې وکړي چې دریم یې نه اوري، او یا هم د مجلس امانت خبره بل ځای کې وکړی شي. دغه کار د خلکو ترمنځ د نفاق، بغض او عداوت پیدا کولو ستر لامل دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، اذا کنتم ثلاثة فلا يتنجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان ذلك يحزنه، او په ځینې روایتونو کې راځي من اجل ان ذلك يحزنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې تاسو 3 کسان یاست، نو 2 کسان له دریم پرته خوله په خوله خبرې مه کوئ، یعنی یو بل ته غوږونه او خولې مه نږدې کوئ او خبرې مه کوئ تر دې چې تاسو سره خلط ملط شئ، ځکه دا خبرې هغه دریم کس اندېښمن کوي. تاسو 2 کسان چې یو بل ته سره نږدې شئ او پټې خبرې خپل منځ کې شروع کوئ، هغه دریم کس ته تشویش پیدا کیږي چې آیا دوی زما غیبت کوي، زما په اړه باندې غږیږي، نو کیدای شي چې د هغه او د دوی ترمنځ نفاق، کینه، حسد او دښمني پیدا شي. نو له دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اذا کنتم ثلاثة فلا يتنجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. کله چې تاسو 3 کسان وئ، نو 2 کسان له دریم پرته خوله په خوله خبرې مه کوئ، ځکه د هغه دریم کس په زړه کې تشویش پیدا کیږي چې دا د څه په اړه باندې غږیږي. اما په دې مرض باندې زموږ ډېر وروڼه او خویندې اخته دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث واورو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیغام باندې ځان خبر کړو. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د نارینهو لپاره د پایڅو ځوړندول د بجلکو او د پړکیو نه لاندې. یوه له هغو ګناهونو څخه چې خلک یې معمولي بولي او د الله رب العزت په وړاندې سخته او خطرناکه ده، هغه پیسې د پښو له بجلکو او د پړکیو څخه لاندې ګرځول دي. ځینې داسې خلک هم شته چې پیسې په ځمکه لګي او ځان پسې راکاږي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المصبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، 3 ډوله خلک دي چې د قیامت په ورځ به ورسره الله رب العزت خبرې نه کوي، نه به د هغو په طرف د رحمت په نظر ګوري او نه به هغوی له ګناهونو څخه پاک کړي او هغوی لپاره دردناک عذاب دی.
لومړنی کس په دویو کې هغه څوک دی چې خپلې پایڅې د پښو له بوجلکو او پړکیو څخه لاندې ګرځوي. دویم په دیو کې هغه څوک دی چې احسان کوي او بیا یې یادوي. دریم په دیو کې هغه څوک دی چې په دروغو قسم کولو سره مال پلوري او خپل مال خرڅوي. ځینې خلک وایي دا چې زموږ پایڅې له بوجلکو څخه لاندې ځوړندې دي دا د تکبر له امله نه دي. د دوی دا خبره د منلو وړ نه ده او د دوی د ځان په اړه دغه سپیناوی رد دی، ځکه په ډیرو احادیثو کې د هغو خلکو لپاره وعید راغلی کم چې پایڅې له بوجلکو څخه لاندې ګرځوي، که د تکبر نیت وي او که نه وي، لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی. ما تحت الكعبین من الازار ففي النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څومره ټوټه چې د بوجلکو او د پړکیو څخه لاندې ځوړنده وي هغه به د اور باعث وي. نو معلومه شوه که د تکبر نیت وي او که نه وي په دواړو صورتونو کې پایڅې له بوجلکو نه لاندې ګرځول حرام کار دی. بلکې په یو حدیث کې راغلي چې پایڅې له بوجلکو او پړکیو څخه لاندې ګرځول په خپله کبر دی. هو که چیرې یو کس پایڅې له بوجلکو څخه لاندې ګرځوي او دې کار سره سره یې نیت هم د تکبر وي نو ګناه یې بیا دوه برابره ده، لکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی من جر ثوبه من الخیلاء لم ينظر الله الیه یوم القیامة. هر چا چې د تکبر له امله پایڅې د خپلو پښو له بوجلکو څخه لاندې ځوړندې کړي د قیامت په ورځ به الله رب العزت هغه ته د رحمت په نظر ونه ګوري. ځکه به الله رب العزت دته د رحمت په نظر نه ګوري چې د دوه حرام کارونه کړي. په هره جامه کې اسبال یعنی ټوټه د پښو له بوجلکو څخه لاندې ځوړندول دا حرام کار دی چې هره جامه وي. د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة من جر منها شيئا خیلاء لم ينظر الله الیه یوم القیامة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټوټه د پښو له بوجلکو څخه لاندې ځوړندول په تابند، کمیس او پګړۍ کې هم شته. هر چا چې له دې څخه د هر یو ټوټه د تکبر له مخې د پښو له بوجلکو څخه لاندې ځوړنده کړه الله رب العزت به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر ونه ګوري. هو خویندو لپاره اجازت شته چې د حیا د پای تر درجې د قدم لاندې هم ټوټه وکاروي، خو خویندو ته هم پکار ده چې له حده تجاوز ونه کړي. لکه ځینې خویندې او ناوې چې کله د دوی ودونه وي دومره اوږده کمیسونه کوي چې په مترونو کمیسونه دوی ځان پسې راکش کوي. دا هم د اسلامي ویناو نه خلاف کار دی، د رسول الله د ویناو نه خلاف کار دی. نو زموږ ځوانان دې خبرو ته متوجه شي، په ځانګړې توګه په مانځه کې. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د مصبل لمونځ نه قبلوي. ګناه خو په عامو اوقاتو کې ګناه ده، خو په مانځه کې بیا ډیره سخته ده، ځکه که په مانځه کې ستا پایڅې ستا د بوجلکو او د پړکیو نه ښکته وي الله رب العزت ستا لمونځ د سره نه قبلوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله په اوامرو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل وکړو تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. اور د فراق سویم یم پر زخمی زخمی اور د فراق سویم یم پر یارمی درو غواړه روزی تزما جانانا مدنی اور د فراق سویم یم پر زخمی زخمی اور د فراق سویم یم پر زخمی زخمی یارمی درو غواړه روزی تزما جانانا مدنی اور د فراق سویم
یم پړه زخمی زخمی و د فراق سوی یم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خویندو لپاره د تنګو او د نریو جامو اغوستل دي. د اسلام دښمنانو چې په اسلام او مسلمانانو هر اړخیزه یرغل کړی، د هغې له جملې څخه یو یرغل دا هم دی چې په اسلامي ټولنه کې تنګې او نرۍ جامې رایج کړي. داسې جامې رایج کړي چې د پردې کار هم نه ورکوي، ځکه کومه جامه چې اوس یو شمېر ښځې اغوندي هغه په نش حساب دي، دومره تنګې دي چې له اغوستلو سره په هغې کې هر اندام جلا جلا ښکاري، یا دومره نری وي چې د دیو د غړو تشخیص کیږي. د دغو جامو څخه ځینې داسې نری او بې پردې جامې هم شته چې په کور دننه محرمو کسانو او خپلوانو په مخ کې اغوستل هم حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې فرمایي چې قیامت ته نږدې وخت کې به دغه ډول تنګې او نرۍ جامې رواج شي. د مسلم حدیث دی، راوي د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوزخیانو دوه ډلې دي چې تر اوسه ما لیدلې نه دي. یوه ډله بدماشان او ظالمان حکمرانان دي چې له هغو سره به د غوایانو د لکیو په څیر درې وي چې خلک به پرې وهي. دوهمه ډله هغه ښځې دي چې داسې جامې به یې اغوستې وي چې په حقیقت کې به بربنډې وي. دوی به وایي چې موږ پټې یو، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حقیقت کې دوی بربنډې دي. دوی به د خلکو زړونه ځان ته مائله کوي او دوی به د خلکو په طرف مائله کیږي کله چې داسې فاسد لباس اغوندي چې هغه په نش حساب دی. نو د دوی اصلي هدف او مقصد دا دی چې د خلکو زړونه ځان ته مائله کړي او دوی هم خلکو طرف ته مائله کیږي د فساد په نیت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی ویښته به داسې وي لکه د اوږدې غاړې لرونکي اوښې یو طرف کوږ شوی کوهان، یعنې ویښته به یې راټول کړي وي، د هغه اوس د کوهان په شان به یې د خپل سر په منځ کې تړلي وي، اوچت به ښکاري. رسول الله فرمایي دغه ښځې به نه جنت ته داخلي شي او نه به د جنت بوی حس کړي، په داسې حال کې چې د جنت بوی تر ډېرې فاصلې پورې محسوس کیږي. په دغو جامو کې هغه قمیصونه هم داخل دي چې لمنې ډېرې خلاصې وي یا یې لمنې له هرې خوا پرې شوي وي. کله چې ښځه دغه ډول جامې واغوندي نو ستر یې ښکاري. هغه نرۍ او تنګې جامې پکې هم شاملې دي چې اغوستلو سره د ښځې هر اندام ښکاري. په اصل کې دغه ډول کارونه له کفارو سره مشابهت دی. الله رب العزت دې موږ او تاسې د کفارو د مشابهت نه او زموږ خویندې د داسې فاسدو جامو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. اوس زموږ په ټولنه کې د هندیانو او د غربیانو جامو ډیره اغیزه کړې چې په هر حال کې اسلامي کلتور سره زیب نه کوي. دا چې ښځې هندي جامې یا پنجابي جامې اغوندي، دغه ډول جامې له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. نو خویندو راځئ د الله رب العزت کلام واورئ، راځئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې مسلمانې خور ته څه پیغام لري او هغوی ته د څرنګه جامو اغوستلو حکم کوي. الله دې زموږ ټولو خویندو او میندو ته هدایت وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو،
د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د نارینهو لپاره د سرو زرو استعمال دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما اناسو امتیانو لپاره سره زر او ریخم حلال دي او نارینهو لپاره حرام ګرځول شوي دي. سره له دې چې د نارینهو لپاره د سرو زرو استعمال حرام دی، بیا هم په بازارونو کې د سرو قلمونه، د سرو ساعتونه، د سرو زنځیرونه، د سرو عینکې او داسې نور شیان پلورل کیږي او خلک یې په پوره مینه استعمالوي. ځینې داسې شیان هم پلورل کیږي چې د سرو څه برخه پکې په یو توګه کارول شوې وي. دې کار تر دې حده رواج موندلی چې په ځینې علمي سیالیو کې د سرو ګړۍ او دې ته ورته نور شیان د ډالۍ په توګه ورکول کیږي. په ځینې ځایونو کې خو د واده او کوژدنې پر وخت هغو ځوانانو ته د سرو ګوتمې هم په لاسونو کې اچول کیږي، په داسې حال کې چې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د یو ځوان په ګوته کې د سرو ګوتمه ولیدله، نو هغه یې د هغه ځوان له لاسه خلاصه کړه، اخوا یې ګزار کړه او ورته وفرمیل یعمد احدکم الی جمرة من نار فیجعلها فی یده. آیا له تاسو څخه یو کس د اور سکروټه را اخلي او هغه خپل لاس کې نیسي؟ نو د دې مثال داسې دی هغه ځوان چې په خپله ګوته کې د سرو زرو چلا یا ګوتمه اچوي لکه چې خپلې ګوته کې د اور القه اچولي، الله به د آخرت په ورځ همداسې جزا ورکوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو نو دلته یو کس ولاړ و، د هغې ګوتمې خاوند یعنې هغه ځوان ته یې وویل چې ګوتمه دې راواخله او ګټه ترې پورته کړه. دې ځوان ورته ویلې قسم په الله زه به هیڅکله هغه ګوتمه روانخلم کومه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګزار کړې ده. دا په کوژدو کې ځوانانو ته د ګوتمې اچول یا د چلې اچول هغه بیا هم د سرو زرو دا د هندوانو رسم و رواج دی، د اسلام په مقدس دین کې دا نشته. خو د مسلمان بې غیرتي ته وګوره، د دې پر ځای چې د محمد رسول الله خبره واوري، د صحابه کرامو په نقش قدم روان شي، د رسول الله په نقش قدم روان شي، دا یې پریښی د هغه هندوانو او د غربیانو په قدم باندې قدم دی. د آخرت په ورځ ته ځوان بیا نه شرمېږي چې د محمد رسول الله تر مخ به درېږي او هغه ته به ورځئ چې زما شفاعت وکړه. هلته د رسول الله خبره نه مني، د هغه په نقش قدم نه ځي، د هندو په نقش قدم روان یې مسلمان. الله دې زموږ په خویندو او ورونو باندې رحم وکړي، الله دې دوی ته هدایت وکړي. دا اوس چې زما خبرې اورئ که د چا په لاس کې راویې باسئ د الله لپاره یې لرې کړئ مې استعمالوئ، که نه د همدغې سرو زرو ګوتمې په ځای به د آخرت په ورځ الله رب العزت ستاسو په ګوتو کې د اور القدر اچي او الله بیا عذاب درکوي. الله دې په موږ رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم، یم پر زخمی زخمی یار می در و غواړه روزي ته زما جانان مدني د فراق سویم، یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم، یم پر زخمی زخمی پر خوله می سوی چغې وزي مدني و د فراق سویم، یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم، یم پر زخمی زخمی د فراق ورمې زګی سوځي مدني و د فراق سویم،
یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی کله بستا د منظر وکړم دیدنونه ګلافي و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی یارمی درو غواړه روزې ته زما جانانه مدني و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی پرمی داغ یو ارمان دی مدني و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی پر خبر زمین اسمان دی مدني و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی تند بکلامت واستفادی دنیا رسافی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی یارمی درو غواړه روزې ته زما جانانه مدني و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی و د فراق سویم یم پر زخمی زخمی د مدینې د د ژوند لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول درنو اوریدونکو د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی کله چې ته یو مسلمان سره مخ کیږي نو په ورین تندي او په مسکا به هغه سره خبرې شروع کوي دا ځکه چې د لومړني ملاقات تاثیر ستاسو د شخصیت د ټول تاثیر په 80% رول لري نو د لومړني ملاقات د رویې غوره کولو لپاره داسې فکر وکړئ چې له دې کس سره ستاسو دغه ملاقات اولینی او وروستنی ملاقات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په لومړني ملاقات کې د خلکو زړونه خپلول او د هغوی په زړونو کې به د ځان لپاره ځای پیدا کوو کله چې مکې مکرمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې فتح شوه نو اسلام سرلوړی شو له همدې امله د عربو قبایلي خلک ډلې ډلې مدینې منورې ته راتلل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له ملاقات وروسته به د اسلام په مقدس دین مشرفه کیدل د ډلو په همدې کتار کې د عبدالقیس ډله هم مدینې منورې ته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ډله خلک ولیدل نو وړاندې له دې چې هغوی له خپلو سپرلیو راښکته شي
او د محمد رسول الله خواته راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته له لرې څخه وویل دې قوم ته مرحبا، ستاسو لپاره دلته نه رسوایي ده او نه شرمندګي. خلکو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې څخه د خیر دغه پیغام واورید نو ټول له سپرلیو څخه کوز شول او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې منډې کړي. هر یوه دا هیله درلوده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له نورو وړاندې سلام وکړي. مدینې منوره کې د اوسېدلو پر وخت یوه ورځ د عبدالقیس ډله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او وړاندیز یې وکړي ای د الله رسوله، زموږ او ستاسو ترمنځ د مضر جنگي قبیله پرته ده، موږ تاسو سره د ملاقات لپاره یوازې د حرمت په میاشتو کې راتلی شو چې هغه وخت د جنگ اجازه نه وي. موږ ته د دین څو داسې عمده او غوره خبرې وښایه چې موږ پرې د عمل کولو وروسته جنت ته لاړ شو او خپل قوم هم همدغو خبرو طرف ته راوبلو. همدارنګه دغې ډلې د هغو لوښو په اړه هم پوښتنه وکړه چې په هغې کې نبیز جوړیږي چې کم لوښي استعمال کړو او کم لوښي استعمال نه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورک زه تاسو ته په څلورو خبرو د کولو حکم کوم او له څلورو خبرو څخه مو منع کوم. زه تاسو ته په الله باندې د ایمان راوړلو حکم کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې په الله باندې ایمان راوړل څه شی دی؟ هغوی ځواب ورک الله او د الله رسول ښه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل د دې خبرې ګواهي ورکول چې له الله پرته بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رسول دی، لمونځ کول، زکات ورکول، روژه نیول. له دې وروسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنایمو د 5مې برخې د ورکولو امر هم وکړه. بیا یې د دغو څلورو لوښو د استعمال څخه منع کړل. د شرابو له منګیو څخه، د کدونه جوړ شوي لوښي څخه، د ونو د تنو له جوړو شوو لوښو څخه او له تارکولي لوښو څخه، یعنی هغه لوښي چې د قیر څخه جوړیږي. او بیا یې ورته وویل چې دا خبرې په ښه توګه یاد یې کړئ او هغو کسانو ته یې هم ورسوئ چې له تاسو نه شاته وطن کې پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رویه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کردار دې ډلې سره چې په لومړني ملاقات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدغې رویې او همدغې کړنلارې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا که او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو اخلاقو نه متاثر شول او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول. همدارنګه په یو بل سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو اصحابو سره مل و. تر ډیره مزل وک. بیا د شپې تیرولو لپاره له لارې څخه ګوښه شول او یو اړخ ته یې واړوله. ټول خلک داسې په درانه خوب ویده شول چې سهار لمر خاته سره یې سم سترګې بیرته کړې. تر ټولو وړاندې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه راویښ شو او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سر سره جخت ودرید او په لوړ غږ یې تکبیر ووایه تر دې چې محمد رسول الله هم بیدار شو. لمر چې لږ پورته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته د سهار لمونځ په جمع ورک، یعنی قضایی لمونځ چې خلاص شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ لمونځ کوونکو ته واړو. ګوري چې یو تن له دوی څخه لرې ناست دی او لمونځ یې نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا کس ولیده نو راویې غوښت او پوښتنه یې ترې وکړه ولې دې له موږ سره لمونځ ونه کړ؟ هغه ځواب ورکړه ای د الله رسوله زه معذور یم او په نږدې ځمکه کې د اوبو درک هم نشته چې زه اودس او غسل وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل په ځمکه تیمم وکړه. هغه معذور کس تیمم وکړه او لمونځ یې ادا کړ. له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته د حرکت کولو امر وکړ. دوی روان شو
له دوی سره څاڅکی اوبه هم نه وې، په لاره ډیر تږي شول. له ډیرې پلټنې وروسته هم کومه چینه یا څا پیدا نه شوله چې دوی ته اوبه راوړي او ویسکي. د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه وینا ده چې موږ همداسې تږي او وچ حلقونه روان وو. په لاره کې یوه داسې ښځه په مخه راغله چې په اوښ سوره وه او 2 مشکونه ورسره له اوبو څخه ډک وو. موږ ترې پوښتنه وکړه دلته نږدې اوبه چیرته دي؟ هغې ځواب راکړه دلته نږدې هیڅ ځای کې اوبه نشته. موږ وویلې ستا تر کوره څومره مزل دی؟ ځواب یې راکړه 1 شپه او 1 ورځ. موږ ورته ویلې له موږ سره د محمد رسول الله خواته لاړه شه. هغې ښځې په ډیرې حیرانۍ سره وویلې د الله رسول، د الله رسول، د الله رسول څه ته وایي؟ د حدیث په بخاري کې موجود دی. حضرت عمران فرمای لنډه دا چې هغه ښځه مو د محمد رسول الله په وړاندې حاضره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د اوبو په اړه پوښتنه وکړه. هغې ښځې همغه ځواب ورکړ چې موږ ته یې راکړی و. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې داسې هم وویلې چې زه د یتیمانو مور یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د اوبو یو مشک واخیست. د الله رب العزت په نوم اخیستلو سره یې په مشک لاس راښکه. بیا یې ترې زموږ د اوبو ټول لوښي تر خولو پورې ډک کړل. موږ په مړه خیټه اوبه وڅکلې. بیا هم زموږ د اوبو لوښي تر خولې پورې ډک وه. له دې وروسته موږ د ښځې د اوبو مشک بیرته هغې ته د اوښ د پاسه کیښود. د اوبو لوښي له وړاندې تازه او ښځه له وړاندې څخه هم حیرانه شو. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې له تاسو سره چې د خوراک هر څه وي هغه راوړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ټوټه کې کجورې او ډوډۍ وتړلې، ښځې ته یې ورکړې او هغې ته یې وویلې دا د خپل کور وګړو ته ویسه. موږ ستا اوبه 1 ذره هم کمې نه کړلې، خو الله رب العزت موږ په اوبو باندې خړوب کړو. ښځه په خوښي او خوشحالي خپل کور ته روانه شو او د قوم وګړو ته یې وویلې زه د نړۍ تر ټولو لوی جادوګر سره له ملاقات وروسته راغلی یم. هغه خو یا جادوګر دی او یا نبی دی او د هغه د ملګرو هم همدغه خیال دی چې هغه نبی دی. د ښځې قوم د خبرو اورېدو وروسته ډیر حیران شو. لږه موده لا تیره نه وه چې ښځه او د هغې قوم ټول د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شو. وګورئ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق دي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رویه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه رویه وه هغې رویې به د خلکو په زړونو کې د محمد رسول الله لپاره ځای پیدا کوه. مجال نه و چې هغوی بیا د رسول الله خبره ونه مني او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف نشي. همدارنګه د مسلم حدیث دی یو ورځ یو کس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې د مال غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د 2 غونډیو ترمنځ د اوزو یوه څریدونکې رمه ورکړه چې دغه رمه دې ستا وي. هغه کس بیرته خپل قوم ته ستون شو او ویې ویل ای زما د قوم خلکو مسلمانان شئ. محمد صلی الله علیه وسلم خو د هغه کس په څیر دی چې په پراخ لاس ورکړه کوي او له غربت څخه نه ویریږي. ځکه ما ترې د مال غوښتنه وکړه او ما ته یې وویلې چې د دغه 2 غونډیو ترمنځ چې دا د پسونو او د اوزو کومه رمه ده دا ټوله دې ستایي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي خلک به د دنیا او د دنیا د مال او متاع د لاسته راوړلو لپاره محمد رسول الله ته راتلل، خو د لږې مودې وروسته به اسلامي دین ده ته له دنیا او څه چې په دې کې دي له ټولو څخه غوره شو. دا د څه وجې نه؟ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو اخلاقو له وجې. نو د لومړني ملاقات تاثیر ستاسو د شخصیت د ټول تاثیر په 100 کې 80% رول لري. نو د لومړني ملاقات د رویې غوره کولو لپاره داسې فکر وکړئ چې له دې کس سره ستاسو دغه ملاقات اولنی او وروستنی ملاقات دی. د الله رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره د نیکو اخلاقو او د ښایسته رویې غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو. خو د یوې دمې نه
وروسته قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. که د خلکو په بیلابیلو مزاجونو باندې غور او فکر وکړی شي نو معلومیږي چې د دوی د مزاجونو دغه اختلافات د ځمکې د مزاجونو د مختلفوالي په څیر دی. ځینې خلک نرم او پاسته وي په داسې حال کې چې ځینې نور بیا سخت او کلک وي. ځینې خلک د حاصل ورکوونکې ځمکې په څیر پراخ زړی او د پراخو لاسونو لرونکی وي، خو ځینې نور بیا د بې حاصله وچې او بې اوبو ځمکې په څیر بخیلان وي چې نه پرې اوبه جمع کیږي او نه څه شنه ګیا ټوکوي. د ځمکې د بیلابیلو برخو سره د انسان د تګ طرز د ځمکې د خاصیت سره سم وي. په کانکرې جګه او ټیټه ځمکه باندې خلک په ورورو او احتیاط سره مزل کوي، خو کله چې ځمکه نرمه هواره او میداني وي نو خلک پرې ګړندي او چټک ګامونه اخلي. د خلکو هم دغه حال دی. د ابو داود حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحضن والخبيث والطيب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله جل جلاله له ټولې ځمکې څخه یو موټی خاوره ټوله کړه او له هغې څخه یې آدم علیه الصلاة وسلام جوړ کړ. اوس د آدم زامن د ځمکې په څیر شوي دي، څوک سپین دي، څوک سره دي، څوک تور دي او څوک د دې رنګونو په منځ کې دي، څوک نرم مزاجه دي او څوک سخت، څوک خبیث دي او څوک پاک. خلکو سره د تعامل په برخه کې د دې خبرې په پام کې نیول ډیر اړین دي. یعنی د هغوی د مزاج سره سم طرز عمل باید اختیار کړی شي. دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د خلکو د مزاج اثر لازمي او هرومرو د هغو په پریکړو او ارادو باندې پریوځي. که یقین نه کوئ نو تجربه وکړئ او وګورئ. یعنی الله دې نه کړي که درته د خپلې میرمنې سره کومه ستونزه راولاړه شي نو له خپل کم داسې ملګري سره مشوره وکړه چې تا ته معلومات وي چې دا سخت زړی دی، سخت مزاجه دی. هغه ته ووایه چې ما ته په کور کې داسې ستونزه راپېښه شوې، ښځه مې هیڅ په خبره نه پوهیږي، زما هیڅ احترام نه کوي، زه خو یې پوزې ته راوړی یم، نه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. بیا ترې مشوره واخله چې آیا تا ته یې د حل کومه لاره چاره درځي. نو دا خبره اوس تا خپل داسې یو ملګري سره شریکه کړې چې هغه سخت مزاجه دی، زړه یې سخت دی. زه په یقین سره وایم چې د هغه ځواب به همدغه وي وروره، ښځه پرته له کوتک له ډب څخه لارې ته نه راځي. هغوی خو یوازې د لرګیو وهلو قابلیت لري. له ځانه نر جوړ کړه، د هغې غرور له خاورو سره خاورې کړه او داسې ووهه چې ټول عمر یاد ولري. د سړی به داسې خبره کوي درته. نو که تا په خپله له عقل څخه کار وانخیست او د هغه په خبره دې عمل وکړه نو په خپل لاس به خپل کور ته اور واچي. که همدغه ستونزه مو له خپل کم داسې ملګري سره شریکه کړه چې نرم زړی، نرم مزاجه او د حساس زړه مالک وي، زه په یقین سره وایم چې هغه به تا ته یوازې دغه لارښودنه کوي. زما وروره ډیر خیال او ګزاره کوه، ځکه ستا میرمن یوازې ستا میرمن نه بلکې ستا د بچیو مور هم ده او په دنیا کې کوم داسې تړون دی چې په هغې کې ستونزې رامنځته نه شي. ته باید له صبر او زغم نه کار واخلي. هر څه چې کیږي خو هغه ستا میرمن او د ستا د ژوند ملګرې ده. زما خو همدغه مشوره وه، نور ستا خوښه ده. وګورئ د انسان طبیعت د هغه په خیالاتو، نظریاتو او پریکړو باندې څومره اثر کوي. همدغه لامل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاضي د غصې پر وخت له پریکړې کولو څخه منع کړی دی، ځکه غصه د انسان نفس بدلوي او د ده په پریکړو باندې اثر غورځولی شي. د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تیرو وختونو کې یو قاتل و. هغه یو نه، دوه نه، لس نه، بلکې پوره 9 کسان مړه کړي ول. دا څرګنده نه ده چې هغه د خلکو له غچ اخیستو څخه ولې بچ پاتې و.
کیدای شي چې د هغه دهشت او رعب په خلکو کې دومره تاثیر کړی و چې له امله یې هغوی د ده خواته د نږدې راتللو همت هم نشه کولی. که داسې نه وه نو هغه به په دښتو او صحراو کې پټ ژوند کوه. په هر حال قاتل پوره 9 نوي مړي کړي ول چې باید سزا یې لیدلې وی. خو د وخت په تیریدو سره هغه په خپلو کړو باندې نادم او پښیمانه شو او له خپلو ګناهونو څخه یې د توبې کولو کلکه او پخه اراده وکړه. په همدې مخه یې په چم ګاونډ کې له خلکو څخه د یو وتلي او پوه عالم په اړه پوښتنه وکړه. خلکو ورته یو داسې راهب په ګوته که چې ډیر عابد، متقي او روژه نیونکی و. ډیرې سجدې به یې کولې او تل به خپل رب ته په زاریو. راهب خو نرم مزاجه و خو لږ او ډیر جذباتي هم و. دا قاتل د راهب خواته راغی او د هغه عبادت خانې ته ورننوت او ویل ما 9 نوي مړي کړي دي، آیا زما لپاره د توبې څه لاره او چاره شته؟ راهب چې د یو میږي بې ګناه وژنه هم لویه ګناه ګڼله د دې خبرې په اورېدو حیران او ګوته په غاښ شو. ده ته په لیدو یې په لوړ غږ وویل نه، ستا لپاره د توبې هیڅ لار نشته، نه ستا لپاره د توبې هیڅ لاره نشته. له کم علمه راهب پرته له دې چې د پریکړې پر وخت له جذباتو کار واخلي بله توقع ترې نشي کیدی. د قاتل چې ډیر سخت زړی او کلک مزاجه انسان و. د راهب له پریکړې اورېدو وروسته یې هغه ته په بدو بدو سترګو ولیدل. خنجر یې راوویست او په یو کلک ګزار سره راهب هم له دنیا څخه رخصت که او په یو منډه له عبادت خانې څخه ووت. 100 مړي پوره شول. په همدې ترتیب څو ورځې تیرې شوې. د قاتل په زړه کې یو ځل بیا د توبې کولو فکر راپورته شو. بیا یې د یو پوه عالم پوښتنه وکړه او چا ورته یو پوه عالم وښود. د همدې عالم د ناستې ځای خواته ور روان شو او کله چې د هغه خونې ته ورسید نو ولیدل چې یو پوه باروعبه او باوقاره انسان پکې ناست دی. قاتل چې ډیر زړور و په پوره همت او جرأت سره یې ویلې ما پوره 100 مړي کړي، آیا زما لپاره د توبې کولو جواز شته؟ عالم سم د واره ویلې سبحان الله، څوک دی چې ستا او د توبې ترمنځ خنډ شي؟ دا یو عمده ځواب او رښتیا هم څوک دی چې د انسان او توبې ترمنځ خنډ جوړ شي؟ څوک د انسان او د ځمکې او آسمانونو د رب ترمنځ خنډ کیدی شي چې انسان له دې منع کړي چې خپل رب لایزال ته زاری او ژړاګانې وکړي؟ بلکې نشي جوړېدی. عالم د خپل علم له مخې پریکړه کړې وه، نه دا چې له خپلو جذباتو څخه مغلوب شوی او پریکړه یې کړې وه. عالم خپلې خبرې روانې وساتلې او ویل خو ته د بدعملو خلکو په چم او ګاونډ کې اوسیږي، ته داسې وکړه چې فلانکي ښار ته لاړ شه، هلته ټول د الله عبادت کوي، ته هم له هغو سره یو ځای شه او د الله رب العزت عبادت کوه. د قاتل لومړی توبه وکړه او بیا سرشاره د هغه ښار په لور روان شو چې عالم ورته ښودلی. خو وړاندې له دې چې منزل ته ورسي مرګ ورته راغی. د روح اخیستلو لپاره یې د رحمت او عذاب یعنې دواړه ډلې ملائکې راغلي. د رحمت ملائکو وویل د توبه کړې وه او روان و. د عذاب ملائکو وویلې نه، ده د خیر هیڅ کار نه دی کړی. الله رب العزت یوه بله ملکه د انسان په جامه کې د پریکړې لپاره راولېږله او د دوی د لانجې د حل لپاره یې داسې لار هواره کړه چې د دواړو ښارونو ترمنځ پرته لاره ناب کړی شي. مترې سړی چې هرې خواته نږدې و همغه ملایکې دې روح واخلي. بله خوا الله رب العزت د نیکو خلکو د ښار ځمکې ته امر وکړه چې زما دغه نیک بنده خواته رانږدې شه او د ګناهګارو خلکو د ښار ځمکې ته امر وکړه چې زما له دغه بنده څخه لرې شه. پایله دا شوه چې سړی د نیکو خلکو ښار پلو ته نږدې شو او د رحمت ملائکو یې روح له ځان سره واخیست. وګورئ په لومړني ملاقات کې هغه راهب ورته څه ویلې او نتیجه یې څه شوه، دویم ورته څه ویلې او نتیجه یې څه شوه. نو که غواړئ چې په ژوند کې کامیابه اوسئ، که غواړئ چې د ژوندانه په زرینو اصولو باندې پوه شئ، نو چې چا سره مخ کیږئ په ورین تندي او په مسکا سره مخ کیږئ او هغه سره خبرې پرانیزئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی، کله چې ته یو مسلمان سره مخ کیږي نو په ورین تندي او په مسکا به هغه سره خبرې شروع کوي. دا ځکه چې د لومړني ملاقات تاثیر ستاسو د شخصیت د ټول تاثیر په 100% رول لري. نو د لومړني ملاقات د رویې غوره کولو لپاره داسې فکر وکړئ چې له دې کس سره ستاسو دغه ملاقات اولینی او وروستنی ملاقات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په لومړني ملاقات کې د خلکو زړونه خپلول او د هغوی په زړونو کې به یې د ځان لپاره ځای پیدا کوه. کله چې مکې مکرمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې فتح شوه نو اسلام سرلوړی شو. له همدې امله د عربو قبایلي خلک ډلې ډلې مدینې منورې ته راتلل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له ملاقات وروسته به د اسلام په مقدس دین مشرفه کېدل. د ډلو په همدې کتار کې د عبدالقیس ډله هم مدینې منورې ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ډله خلک ولیدل نو وړاندې له دې چې هغوی له خپلو سپرلیو راښکته شي او د محمد رسول الله خواته راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته له لرې څخه وویل دې قوم ته مرحبا، ستاسو لپاره دلته نه رسوایي ده او نه شرمندګي. خلکو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې څخه د خیر دغه پیغام واورید نو ټول له سپرلیو څخه کوز شول او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې منډې کړې. هر یوه دا هیله درلوده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له نورو وړاندې سلام وکړي. مدینې منوره کې د اوسېدلو پر وخت یوه ورځ د عبدالقیس ډله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او وړاندیز یې وکړي ای د الله رسوله، زموږ او ستاسو ترمنځ د مضر جنگي قبیله پرته ده. موږ تاسو سره د ملاقات لپاره یوازې د حرمت په میاشتو کې راتلی شو چې هغه وخت د جنگ اجازه نه وي. موږ ته د دین څو داسې عمده او غوره خبرې وښایه چې موږ پرې د عمل کولو وروسته جنت ته لاړ شو او خپل قوم هم همدغو خبرو طرف ته راوبلو. همدارنګه دغې ډلې د هغو لوښو په اړه هم پوښتنه وکړه چې په هغې کې نبیز جوړیږي چې کم لوښي استعمال کړو او کم لوښي استعمال نه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورک زه تاسو ته په 4 خبرو د کولو حکم کوم او له 4 خبرو څخه مو منع کوم. زه تاسو ته په الله باندې د ایمان راوړلو حکم کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې په الله باندې ایمان راوړل څه شی دی؟ هغوی ځواب ورک الله او د الله رسول ښه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل د دې خبرې ګواهي ورکول چې له الله پرته بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رسول دی. لمونځ کول، زکات ورکول، روژه نیول. له دې وروسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنایمو د 5مې برخې د ورکولو امر هم وکړه. بیا یې د دغو 4 لوښو د استعمال څخه منع کړل. د شرابو له منګیو څخه، د کدونه جوړ شوي لوښي څخه، د ونو د تنو له جوړو شوو لوښو څخه او له تارکولي لوښو څخه، یعنې هغه لوښي چې د قیر څخه جوړیږي. او بیا یې ورته وویل
چې دا خبرې په ښه توګه یادې کړئ او هغو کسانو ته یې هم ورسوئ چې له تاسو نه شاته وطن کې پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم رویه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کردار دې ډلې سره چې په لومړني ملاقات کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره کوي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم همدغې رویې او همدغې کړنلارې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا که او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو اخلاقو نه متاثر شول او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول. همدارنګه په یو بل سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو اصحابو سره مل و. تر ډیره مزل وک. بیا د شپې تیرولو لپاره له لارې څخه ګوښه شول او یو اړخ ته یې واړوله. ټول خلک داسې په درانه خوب ویده شول چې سهار لمر خاته سره یې سم سترګې بیرته کړې. تر ټولو وړاندې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه راویښ شو او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سر سره جخت ودرید او په لوړ غږ یې تکبیر ووایه تر دې چې محمد رسول الله هم بیدار شو. لمر چې لږ پورته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو د سهار لمونځ په جمع ورک، یعنی قضایی لمونځ چې خلاص شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ لمونځ کوونکو ته واړو. ګوري چې یو تن له دوی څخه لرې ناست دی او لمونځ یې نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا کس ولیده نو راویې غوښت او پوښتنه یې ترې وکړه ولې دې له موږ سره لمونځ ونه کړ؟ هغه ځواب ورکړ ای د الله رسوله زه معذور یم او په نږدې ځمکه کې د اوبو درک هم نشته چې زه اودس او غسل وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل په ځمکه تیمم وکړه. هغه معذور کس تیمم وکړه او لمونځ یې ادا کړ. له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته د حرکت کولو امر وکړ. دوی روان شو. له دوی سره څاڅکی اوبه هم نه وې. په لاره ډیر تږي شول. له ډیرې پلټنې وروسته هم کومه چینه یا څا پیدا نه شوله چې دوی ته اوبه راوړي او ویسکي. د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه وینا ده چې موږ همداسې تږي او وچ حلقونه روان وو. په لاره کې یوه داسې ښځه په مخه راغله چې په اوښ سوره وه او دوه مشکونه ورسره له اوبو څخه ډک وو. موږ ترې پوښتنه وکړه دلته نږدې اوبه چیرته دي؟ هغې ځواب راکړه دلته نږدې هیڅ ځای کې اوبه نشته. موږ ویلې ستا تر کوره څومره مزل دی؟ ځواب یې راکړه یوه شپه او یوه ورځ. موږ ورته ویلې له موږ سره د محمد رسول الله خواته لاړه شه. هغې ښځې په ډیرې حیرانۍ سره وویلې د الله رسول د الله رسول د الله رسول څه ته وایي؟ دا حدیث په بخاري کې موجود دی. حضرت عمران فرمای لنډه دا چې هغه ښځه مو د محمد رسول الله په وړاندې حاضره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د اوبو په اړه پوښتنه وکړه. هغې ښځې همغه ځواب ورکړ چې موږ ته یې راکړی و. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې داسې هم وویلې چې زه د یتیمانو مور یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د اوبو یو مشک واخیست. د الله رب العزت په نوم اخیستلو سره یې په مشک لاس راښکه. بیا یې ترې زموږ د اوبو ټول لوښي تر خولو پورې ډک کړل. موږ په مړه خېټه اوبه وڅښلې. بیا هم زموږ د اوبو لوښي تر خولې پورې ډک وه. له دې وروسته موږ د ښځې د اوبو مشک بیرته هغې ته د اوښ د پاسه کیښود. د اوبو لوښي له وړاندې تازه او ښځه له وړاندې څخه هم حیرانه شو. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې له تاسو سره چې د خوراک هر څه وي هغه راوړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ټوټه کې کجورې او ډوډۍ وتړلې ښځې ته یې ورکړې او هغې ته یې وویلې دا د خپل کور وګړو ته ویسه. موږ ستا اوبه یوه ذره هم کمې نه کړلې خو الله رب العزت موږ په اوبو باندې خړوب کړو. ښځه په خوښي او خوشحالي خپل کور ته روانه شو او د قوم وګړو ته یې وویلې زه د نړۍ تر ټولو لوی جادوګر سره له ملاقات وروسته راغلی یم. هغه خو یا جادوګر دی او یا نبی دی او د هغه د ملګرو هم همدغه خیال دی چې هغه نبی دی.
د ښځې قوم د خبرو اورېدو وروسته ډیر حیران شو. لږه موده لا تیره نه وه چې ښځه او د هغې قوم ټول د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شو. وګورئ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق دي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رویه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه رویه وه، هغې رویې به د خلکو په زړونو کې د محمد رسول الله لپاره ځای پیدا کوه. مجال نه و چې هغوی بیا د رسول الله خبره ونه مني او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف نشي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، یوه ورځ یو کس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د مال غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دوو غونډیو ترمنځ د اوزو یوه څریدونکې رمه ورکړه چې دغه رمه دې ستا وي. هغه کس بیرته خپل قوم ته ستون شو او ویل ای زما د قوم خلکو، مسلمانان شئ. محمد صلی الله علیه وسلم خو د هغه کس په څیر ده چې په پراخ لاس ورکړه کوي او له غربت څخه نه ویریږي. ځکه ما ترې د مال غوښتنه وکړه او ما ته یې وویلې چې د دغه دوو غونډیو ترمنځ چې دا د پسونو او د اوزو کومه رمه ده دا ټوله دې ستایي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي خلک به د دنیا او د دنیا د مال او متاع د لاسته راوړلو لپاره محمد رسول الله ته راتلل، خو د لږې مودې وروسته به اسلامي دین ده ته له دنیا او څه چې په دې کې دي له ټولو څخه غوره شو. دا د څه وجې نه؟ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو اخلاقو له وجې. نو د لومړني ملاقات تاثیر ستاسو د شخصیت د ټول تاثیر په 80% رول لري. نو د لومړني ملاقات د رویې غوره کولو لپاره داسې فکر وکړئ چې له دې کس سره ستاسو دغه ملاقات اولنی او وروستنی ملاقات دی. د الله رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره د نیکو اخلاقو او د ښایسته رویې غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. که د خلکو په بیلابیلو مزاجونو باندې غور او فکر وکړی شي نو معلومیږي چې د دوی د مزاجونو دغه اختلافات د ځمکې د مزاجونو د مختلفوالي په څیر دی. ځینې خلک نرم او پاسته وي، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا سخت او کلک وي. ځینې خلک د حاصل ورکوونکې ځمکې په څیر پراخ زړی او د پراخو لاسونو لرونکی وي، خو ځینې نور بیا د بې حاصله وچې او بې اوبو ځمکې په څیر بخیلان وي چې نه پرې اوبه جمع کیږي او نه څه شنه ګیا ټوکوي. د ځمکې د بیلابیلو برخو سره د انسان د تګ طرز د ځمکې د خاصیت سره سم وي. په کانکرې جګه او ټیټه ځمکه باندې خلک په ورورو او احتیاط سره مزل کوي، خو کله چې ځمکه نرمه، هواره او میداني وي نو خلک پرې ګړندي او چټک ګامونه اخلي. د خلکو هم دغه حال دی. د ابو داود حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحضن والخبيث والطيب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله جل جلاله له ټولې ځمکې څخه یو موټی خاوره ټوله کړه او له هغې څخه یې آدم علیه السلام جوړ کړ. اوس د آدم زامن د ځمکې په څیر شوي دي، څوک سپین دي، څوک سره دي، څوک تور دي او څوک د دې رنګونو په منځ کې دي، څوک نرم مزاجه دي او څوک سخت، څوک خبیث دي او څوک پاک. خلکو سره د تعامل په برخه کې د دې خبرې په پام کې نیول ډیر اړین دي. یعنی د هغوی د مزاج سره سم طرز عمل باید اختیار کړی شي. دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د خلکو د مزاج اثر لازمي او هرومرو د هغو په پریکړو او ارادو باندې پریوځي. که یقین نه کوئ نو تجربه وکړئ او وګورئ. یعنی الله دې نه کړي که درته د خپلې میرمنې سره کومه ستونزه راولاړه شي
نو له خپل کم داسې ملګري سره مشوره وکړه چې تا ته معلومات وي چې دا سخت زړی دی، سخت مزاجه دی. هغه ته ووایه چې ما ته په کور کې داسې ستونزه راپېښه شوې، ښځه مې هیڅ په خبره نه پوهیږي، زما هیڅ احترام نه کوي، زه خو یې پوزې ته راوړی یم، نه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. بیا ترې مشوره واخله چې آیا تا ته یې د حل کومه لاره چاره درځي. نو دا خبره اوس تا خپل داسې یو ملګري سره شریکه کړې چې هغه سخت مزاجه دی، زړه یې سخت دی. زه په یقین سره وایم چې د هغه ځواب به همدغه وي وروره، ښځه پرته له کوتک له ډب څخه لارې ته نه راځي. هغوی خو یوازې د لرګیو وهلو قابلیت لري، له ځانه نر جوړ کړه، د هغې غرور له خاورو سره خاورې کړه او داسې ووهه چې ټول عمر یاد ولري. د سړی به داسې خبره کوي درته. نو که تا په خپله له عقل څخه کار وانخیست او د هغه په خبره دې عمل وکړه، نو په خپل لاس به خپل کور ته اور واچي. که همدغه ستونزه مو له خپل کم داسې ملګري سره شریکه کړه چې نرم زړی، نرم مزاجه او د حساس زړه مالک وي، زه په یقین سره وایم چې هغه به تا ته یوازې دغه لارښودنه کوي. زما وروره ډیر خیال او ګزاره کوه، ځکه ستا میرمن یوازې ستا میرمن نه بلکې ستا د بچیو مور هم ده او په دنیا کې کوم داسې تړون دی چې په هغې کې ستونزې رامنځته نه شي. ته باید له صبر او زغم نه کار واخلي. هر څه چې کیږي خو هغه ستا میرمن او د ستا د ژوند ملګرې ده. زما خو همدغه مشوره وه، نور ستا خوښه ده. وګورئ د انسان طبیعت د هغه په خیالاتو، نظریاتو او پریکړو باندې څومره اثر کوي. همدغه لامل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاضي د غصې پر وخت له پریکړې کولو څخه منع کړی دی، ځکه غصه د انسان نفس بدلوي او د ده په پریکړو باندې اثر غورځولی شي. د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تیرو وختونو کې یو قاتل و، هغه یو نه، دوه نه، لس نه، بلکې پوره 9 کسان مړه کړي ول. دا څرګنده نه ده چې هغه د خلکو له غچ اخیستو څخه ولې بچ پاتې و. کیدای شي چې د هغه دهشت او رعب په خلکو کې دومره تاثیر کړی و چې له امله یې هغوی د ده خواته د نږدې راتللو همت هم نشه کولی. که داسې نه وه نو هغه به په دښتو او صحراو کې پټ ژوند کوه. په هر حال قاتل پوره 9 مړي کړي ول چې باید سزا یې لیدلی وی. خو د وخت په تیریدو سره هغه په خپلو کړو باندې نادم او پښیمانه شو او له خپلو ګناهونو څخه یې د توبې کولو کلکه او پخه اراده وکړه. په همدې مخه یې په چم ګاونډ کې له خلکو څخه د یو وتلي او پوه عالم په اړه پوښتنه وکړه. خلکو ورته یو داسې راهب په ګوته که چې ډیر عابد، متقي او روژه نیونکی و، ډیرې سجدې به یې کولې او تل به خپل رب ته په زاریو. راهب خو نرم مزاجه و خو لږ او ډیر جذباتي هم و. دا قاتل د راهب خواته راغی او د هغه عبادت خانې ته ورننوت او ویل ما 9 مړي کړي دي، آیا زما لپاره د توبې څه لاره او چاره شته؟ راهب چې د یو میږي بې ګناه وژنه هم لویه ګناه ګڼله، د دې خبرې په اورېدو حیران او ګوته په غاښ شو. ده ته په لیدو یې په لوړ غږ وویل نه، ستا لپاره د توبې هیڅ لار نشته، نه ستا لپاره د توبې هیڅ لاره نشته. له کم علمه راهب پرته له دې چې د پریکړې پر وخت له جذباتو کار واخلي بله توقع ترې نشي کیدی. د قاتل چې ډیر سخت زړی او کلک مزاجه انسان و، د راهب له پریکړې اورېدو وروسته یې هغه ته په بدو بدو سترګو ولیدل، خنجر یې راوویست او په یو کلک ګزار سره راهب هم له دنیا څخه رخصت که او په یو منډه له عبادت خانې څخه ووت. 100 مړي پوره شول. په همدې ترتیب څو ورځې تیرې شوې، د قاتل په زړه کې یو ځل بیا د توبې کولو فکر راپورته شه. بیا یې د یو پوه عالم پوښتنه وکړه او چا ورته یو پوه عالم وښود. د همدې عالم د ناستې ځای خواته ور روان شو او کله چې د هغه خونې ته ورسید نو ویلیدل چې یو پوه بارعبه او باوقاره انسان پکې ناست دی. قاتل چې ډیر زړور و په پوره همت او جرأت سره یې ویلې ما پوره 100 مړي کړي، آیا زما لپاره د توبې کولو جواز شته؟ عالم سم د واره ویلې سبحان الله، څوک دی چې ستا او د توبې ترمنځ خنډ شي؟ دا یو عمده ځواب او رښتیا هم څوک دی چې د انسان او توبې ترمنځ خنډ جوړ شي؟ څوک د انسان او د ځمکې او آسمانونو د رب ترمنځ خنډ کیدی شي چې انسان له دې منع کړي چې خپل رب لایزال ته زاری او ژړاګانې وکړي؟ بلکې نشي جوړېدی.
عالم د خپل علم له مخې پریکړه کړې وه، نه دا چې له خپلو جذباتو څخه مغلوب شوی او پریکړه یې کړې وه. عالم خپلې خبرې روانې وساتلې او ویل خو ته د بدعملو خلکو په چم او ګاونډ کې اوسیږي، ته داسې وکړه چې فلانکي ښار ته لاړ شه، هلته ټول د الله عبادت کوي، ته هم له هغو سره یو ځای شه او د الله رب العزت عبادت کوه. د قاتل لومړی توبه وکړه او بیا سرشاره د هغه ښار په لور روان شو چې عالم ورته ښودلی. خو وړاندې له دې چې منزل ته ورسي مرګ ورته راغی. د روح اخیستلو لپاره د رحمت او عذاب یعنې دواړه ډلې ملائکې راغلي. د رحمت ملائکو وویل د توبه کړې وه او روان و. د عذاب ملائکو وویلې نه، د خیر هیڅ کار نه دی کړی. الله رب العزت یوه بله ملکه د انسان په جامه کې د پریکړې لپاره راولېږله او د دوی د لانجې د حل لپاره یې داسې لار هواره کړه چې د دواړو ښارونو ترمنځ پرته لاره ناب کړی شي. مه ترې سړی چې هرې خوا ته نږدې و همغه ملایکې دې روح واخلي. بله خوا الله رب العزت د نیکو خلکو د ښار ځمکې ته امر وکړه چې زما دغه نیک بنده خوا ته رانږدې شه، او د ګناهګارو خلکو د ښار ځمکې ته امر وکړه چې زما له دغه بنده څخه لرې شه. پایله دا شوه چې سړی د نیکو خلکو ښار پلو ته نږدې شو او د رحمت ملایکو یې روح له ځان سره واخیست. وګورئ په لومړني ملاقات کې هغه راهب ورته څه ویلې او نتیجه یې څه شوه، دویم ورته څه ویلې او نتیجه یې څه شوه. نو که غواړئ چې په ژوند کې کامیابه اوسئ، که غواړئ چې د ژوندانه په زرینو اصولو باندې پوه شئ، نو چې چا سره مخ کیږئ په ورین تندي او په مسکا سره مخ کیږئ او هغه سره خبرې پرانیزئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.